ګرانو هېوادوالو د پاک خدای سپېڅلي په نامه د مظلوم خیرات ټولنې مسؤله یم. زما هڅه او خوښه دا ده چې بېوسه غریبو خلکو غږ د شتمنو او بډایه خلکو ورسوو، تر څو په شونډو مو مسکا راولو. د خپل انسانیت حق مو ادا کړو. د انسان لپاره یو مهم او اساسي کار دی. نن یو ځل بیا داسې کورنۍ ته راغلم چې دوی د فخر او محبت سره ژوند کوي. زموږ سره پاتې شئ او د ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مرجانې؟ ښه یې؟ صحت په خیر؟ خدای مو ستاسو خیر غواړم. مرجانې ستاسو پته موږ ته چاره کړې وه. موږ راغلي یو چې ستاسو ستونزه لري، څه مشکلات لرئ، ستاسو غږ هغو هېوادوالو ته ورسوو چې اوس مهال ستاسې ویډیو ګوري. موږ خو دا غواړو چې ستاسو السلام علیکم. هغه نه بعد دا خبره ده چې موږ ډېر بېوسه یو، مسکینان خلک یو دې ځای کې چې پراته یو، هېڅ شي د اوسه پورې زموږ چا پوښتنه نه ده کړې. واړه ماشومانان مې دي، واړه بچي مې دي، خاوند مې دي، هغه دغه کوي، تیږې به ایستلې، هغه د ګردو تکلیف بیا هم خشونتیا وینه نه ځي او خپله هېڅ وسه دسه نه لرمه. واړه بچي مې دي، واړه لیوړونه مې دي، خوا خسر مې بوډاګان دي، هغه هم مریضان دي او هېڅ وسه دسه نه لرو، موږ هېڅ شی هم نه لرو. هغه ورځ چې اوس مهال ستاسو ویډیو ګوري، څه غوښتنه ورنه لرئ؟ هغې نه موږ دا غواړو چې څه شی د هغه وسه کې کېږي. موږ دا غواړو چې اوړه راته راوړي او غوړي راته راوړي. لکه کور کې چې څه شی لږ هېڅ شی هم نشته دی، بچو ماشومانو پیزار هم نشته دی، کالي بنیونونه دغه دی، یخني راشي. پردي درګاګانو کې یوه ورځ مې 10 ورځې اوده کړي دي، 10 ورځې موږ په لاره تېره کړې، شپې به مال الله پاک موږ له ډوډۍ راکوي، به اوده شئ بچیانو، وبه مې ټپول په باندې مال چې تاسو کله راپاڅئ اوده شئ او بېرته راپاڅېدئ، الله پاک به موږ ته ډوډۍ راکړي دي. چې راپاڅېده مور مې موږ ته الله پاک چانه به مې ډوډۍ راوړې وه دومره کپه، ورته به مې ورکړه مالي دا واخلئ، مالي د الله پاک راوړې ده موږ ته. الله پاک رالېږلې ده، دا لږه به مې ورکړه، نور به هېڅ شی نه، وچې ډوډۍ به چې چا راکړي وي هغه به مې ورکولې، کیک به مې ورته ورکولې، هېڅ شی لرمه نه. دا ماشومان بچي مې دي، ټوله شپه راته جاړي، لږ ورتلو سره مخامخ. ستاسو د شپې لپاره څه لرئ چې تاسې وخورئ؟ شپې دپاره هېڅ شی هم نه لرو، په لارې ناست د خلکو راته اوړه راکړي وي کاسه خدای او یوه ترې ډوډۍ رالېږلې وي، وایي دا ورته ورکړه دې ماشومانو ته. نو موږ خپل غټان خپله همداسې ناست یو، ماشومانو ته یې ورکوو، خپله همداسې ناست یو. الله دې رحم وکړي مرجانې. حتما هغه ورځ چې تاسو اوس مهال ستاسو ویډیو ګوري، تاسو لاسنیوی وکړئ. ګرانو هېوادوالو، داسې زړه ورکوي هغه غواړي چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده، حتی بل نه ده چې شپې د دوی څه وخوري او نړۍ هم د تیږو کار کوي. نو راځئ چې داسې کورنۍ لاسنیوی وکړئ. که څوک غواړي چې خپلې مرستې مو په شفاف ډول تر اړمنو کورنیو ورسول شي، نو خپلې مرستې مو مظلوم غږ خیریه ټولنې ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته شپېته 902 څلوېښت. نور مو وخت نه نیسم، الله مو مل، خدای پامان.